تاسې الحمدلله ټول بیداره متوجه او ځیرک ځوانان یاسته. تاسې د آینده امیدونه یاسته. که تاسې خپل هدف ته ښه متوجه شئ او په ډېر اخلاص سره او په یو لوړ فکر سره خپل هدف وټاکئ، الله تعالی به ډېر لوی لوی کارونه درچې واخلي. خو دا ډېره ضرور ده چې نیتونه م خالص دي الله تعالی دپاره وي. انما الاعمال بالنیات. کوم نیتونه خدای مه کړه د مال او دولت او شخصي خواهشاتو دپاره وي، بیا به ثواب نه وي. او کوم نیت د الله تعالی رضا وي، د دین ترقي وي، د ټولنې خدمت وي، نو هم به د دنیا عزت الله تعالی درکړي او هم به د آخرت ګټه تاسې کړي. په دې جامعه کې ستاسې دا وخت تیر کړو، یا په کوم هدف دا جامعه جوړه سوې ده او کوم ارمانونه یې په زړه کې دي، هغه دا د ورونو چې تاسې د آینده افغانستان دپاره معماران جوړ سئ، هم خلکو ته دین ورزده کړئ او هم د دنیا خدمت وکړئ. دا ټولنه دا ډېر څه ته اړتیا لري. په افغانستان کې 4 لسیزې جنګ تیر سوی، دلته 2 وارې اشغال تیر سوی، دواړه وارې دلته اشغالګر راغلي، کفار راغلي، ظالمان راغلي، داخلي لاسپوڅي ورسره ملګري سوي او دا ملت یې تیکه تیکه کړی. یوازې د تاسې په منځ کې چې زه څومره معلومات لرم په سلګونو تنه یوازې یتیمان دي. د ټولو له سر نه د پلار مشفقانه سوری اخیستل سوی ده. نو دې زخمي ټولنې ته باید خدمت وشي. دا ټولنه لکه څنګه چې د تاسې د هر و په کور کې ډېر څه ته ضرورتونه دي، دا ټوله ټولنه هم همداسې ضرورت لري. نو چې ته یو وار په کور کې دوا ته ضرورت لري، د دې معنا دا ده چې ډاکټر ته هم ضرورت لري. ته چې په کور کې وړو ته ضرورت لري، د دې معنا دا ده چې په وطن کې زرندې ته هم ضرورت لري، د وړو میل ته هم ضرورت لري. ته چې په کور کې پیاز او رومي او کچالو ته ضرورت لري، د دې معنا دا ده چې په ټولنه کې دهقان او بزګر ته هم ضرورت لري. ته چې د غوښې خوراک ته ضرورت لري، د دې معنا دا ده چې ته چوپان ته هم ضرورت لري، ته مالدار ته هم ضرورت لري. ته چې د کور کې د یوې خونې کې د ناستې ضرورت لري، نو خونې او اتاق او کوټې او بنګلې ته ضرورت لري، نو انجینر ته هم ضرورت لري، مستري ته هم ضرورت لري، ګوره ګلکار او خټګار ته هم ضرورت لري. ته چې په کور کې رڼا ته ضرورت لري، ګروپ ته ضرورت لري، شمسي ته ضرورت لري، نو د دې شي کارخانې ته هم ضرورت لري، انجینر ته هم ضرورت لري. دا هر څه له اسمانه مفت نه رالویږي. که موږ تاسې غواړو چې ځان له احتیاجه خلاص کړو، په دې ټولو برخو کې به کار کوو. ته چې په کور کې دې ته اړ یې چې د کورنۍ اعضاو ته دین وروښیې، لمونځ وروښیې، کلمه وروښیې، پرده وروښیې، نو په همدغه کور کې خو یې د چښاکو، د پوښاکو، د خوراک، د سایې او د لمر او د رڼا او د تیارې ټول ضرورتونه دي که نه دي؟ دا نن سبا او بله ورځ یې تاسې مدرسه رخصتېږي، تاسې کورو ته په پښو ځئ که په موټرو کې؟ نو چې په موټر کې ځې، ګوره موټروان ته دې ضرورت پیدا شو، موټر ته دې ضرورت پیدا شو، مستری ته دې ضرورت پیدا شو.
چې څوک دا لارو سړک در پخوي هغه ته دیم ضرورت پیدا شو دا ټول به د تا په نظر کې ګورئ دا کفارو د اشغالګر چې دلته راغلي وو چې دلته بمبارونه کول دا خلک یې بندیانول کورونه یې پیړنګول شفاخانې او جوماتونه او مدرسې یې پیړنګولې آیا له هوا نه یې دې ته کتل چې ته ودرېدا ملا ده دا طالب ده دا په مسجد کې ده دا د باندې ده او کیله یې ومخه مسلمانان دښمنان ګرځولي وو نو چې ته له یې ومخه دښمن بللې او په تا یې بمبار کاوه او له تا سره یې مقابله کوله نن هم ته هغه یو وجود یې ګورې طالبانو تنګ نظري ونه کوي ګورې په ټولنه کې یوازې په ځان باندې اکتفا ونه کوي ګورې یوازې ځان پر او بس ونه بولئ د ټولنې فرد پرته د عزت په سترګو وګورئ فکرونه لوړ کړئ د تنګ نظرۍ ځان راوباسئ وای هر ګلی را رنگ بوی دیگری د هر ګل رنگ بوی سره جلا ده د دې معنا دا نه ده چې یو بل ګل دا نو نه دی ګلان د دې ټولنې سپینګره یو ګل ده ځوان یې بل ګل ده ماشوم یې بل ګل ده انجینر یې بل ګل ده ډاکټر یې بل ګل ده عالم او ملا او طالب او مجاهد یې بل ګل ده دا ټولنه په دې ټولو ښایسته ده په دې ټولو جوړه ده ته باید دا ټول په ځان راټول کړې هیڅوک باید له تا نه مایوسه نه شي هیڅوک له تا نه خفه نه شي هیڅوک له تا نه فراري نه شي ولې فراري شي فراري باید ته راخپل کړې چې څوک تښتېدلي دي هغه باید راخپل کړې خپل ولې درنه ولاړ شي علم در سره ده پوهه در سره ده نظام در سره ده دنیا دې لیدلې ده په امورو باندې تجربه شته بیا ولې درنه ولاړ شي باید راخپل کړې نو ګورې ورونو ما چاته په دې نظر ګوري چې د دوی خو په تقوا کې کمزورې ده زه قوي یم ما چاته په دې نظر ګوري چې زه اصل یم دی کم اصل ده ما چاته په دې نظر ګوري چې زه کمالدار یم دی بې کماله ده ټول د الله مخلوق ده ګوره چې الله تعالی ته به څوک محبوب وي تاسو وګورئ د موږ تاسو په کورونو کې هغه معشوم یا هغه هلک یا هغه نجلۍ چې تر ټولو ضعیفه وي ناجوړه وي کمزوري وي دماغي مشکلات لري هغه په مور پلار تر ټولو ګران وي الله تعالی خو تر مور پلار ډېر مهربانه ده ته څه خبرې چې څوک به ډېر ورته محبوب وي څوک به ډېر ورباندې ګران وي اخره خاتمه به د چا سمه وي نو نن سبا باید موږ تاسو په مدرسو کې دغه فکر خپل کړو چې د مسلمان د اسلامي ټولنې فرد هغه که هر څوک ده سپین ږیري ته به یې د پلار په نظر ګورې همزولي ته به یې د ورور په نظر ګورې کسر ته به یې د اولاد په نظر ګورې بیا نو ته یو جامع شخصیت شوې بیا نو ته خدمت هم کولی شې بیا ته له تا نه توقع هم دا کېږي چې ته به په آینده کې یو څوک یې او که ته یوازې په ځان کې ورک وي یوازې په ځان کې غرق وي نو په تا نه ورکه ده نه ودانه ده نو ورونو یو به دا فکر در سره خپل کړئ چې موږ له ځانه داسې علما جوړوو چې هغه ټولې جامعې ته خدمتګاران ثابت شو که هغه د دین په برخه کې که دنیا په برخه کې داسې اعمال وکړو داسې کړنې تر سره کړو چې خلک دین ته تشویق شي د هغه ځوانانو چې د باندې یخ ته ګرمۍ ته ولاړ دي کراچۍ چلوي سوالونه کوي مزدورۍ کوي په سختو خواریو کې اخته دي هغه هم داسې انسانان دي لکه دا تاسې او ته سوري ته ناسې رڼا ته ناسې په توده ځای کې ناسې په ګرمۍ کې په یخ ځای کې ناسې دا د الله تعالی ډېر لوی نعمتونه دي د دې نعمتو باید شکر ادا شي لئن شکرتم لازیدنکم الله تعالی وایي که د شکر ادا کو درته زیات به کم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید
او که د ناشکري وکړه ګوره بیا الله تعالی وایي د ما عذاب سخته په ډول ډول امتحانو کې به راګیري نو دې ته باید ډېره توجه وکړي بله خبره دا ده چې تاسې ګورئ عقل لرئ پوهه لرئ هدف لرئ هغه هدف باید وټاکئ هغه هدف باید ډېر مقدس هدف وي ډېر لوړ هدف وي ډېر قوي هدف وي او له هدفه وي بلې خواته کاږه نه سي د مثال په ډول تا هدف ټاکلی ده سبا روانېږي یا کندهار ته ځې یا مزار ته ځې مثلا په موټر کې سپور یې اوس په لارې له موټره کته سوې او په نورو کارو اخته سوې دا موټر خو له تا ته ځي ګوره هغه تا ته نه درېږي نو ته له سفره پاتې سوې که نه سوې پاتې همداسې چې کله تا هدف ټاکلی وي چې زه به د علم هغه ټول مراحل طی کوم که په نورو شیانو مصروفه سوې په بېځایه بحثو مصروفه سوې په ټلیفونو په موبایلو په ګپو شپو غیبتو مصروفه سوې ګوره هدف تر نه پاتېږي چې له هدف نه پاته سوې بیا نیمګړی هدف ته به ډېر متوجه یاسته یو څوک چې د مدرسې او د مکتب او د پوهنتون شاګرد وي تر فراغته پورې به هدف دا وي چې زه به کوشش کوم زه به سعی کوم زه به تپ تلاش کوم زه به تکرار کوم زه به تقریر کوم زه به تحریر کوم زه به مطالعه کوم چې خپل هدف ته ورسېږم لږه بعد به بیا دا خدمت کوم یا به د ټولنې خدمتونه کوم یا به تدریس کوم یا به استاد یم یا به معلم یم یا به سیاست کوم یا به وظیفه کوم مجاهد به یم خو تر دغه وخته پورې باید ته په بل شي مصروفه نه سې اپتونه بیخي ډېر دي اوس چې موږ تاسو ته الله تعالی یوه داسې ټولنه او جامعه راکړې ده چې مشرم لرو کشرم لرو استازم لرو امیرم لرو وزیرم لرو عالم لرو ولسوالم لرو بیا په داسې یو لوی چتر کې دی نینی بیا په ذهن کې نور غلط خیالونه تاول په ډلو ټپلو پسې تلل د خپلې ټولنې غیبت او تخریب کول بېځایه انتقادونه کول دا بیا د هلاکت سبب ګرځي ګورئ وایي کله چې یو پسه یوه میږ یوه بزه له رمې نه ووځي هغه بیا د لیوه خوراک سي هغه یو شاعر وایي سود وس رسی په لوی دریاب کې ګرځه په ویالې کې د زوال وینم نهنګه ماهی چې کله په دریاب کې وي ډېر خوندي وي محفوظ وي چې کله له دریاب په یوه وړه ویالې کې ولاړ شي نو په ویالې کې خو کله اوبه وي کله نه چې اوبه وچې شوې دستې مړ ده نو که څوک له دې درنې ټولنې او جامعې نه په یوه بله خوا باندې منډې وهي نور فکرونه په ذهن کې ورګرځوي په ډلو ټپلو پسې ځي د امیر بې اجازې حرکات کوي د هغه مثال د هغه پسه ده او د هغه میږي ده چې له رمې نه ووځي او د لیوه خوراک سي تاسې اوس کورو ته ځئ لوی لوی لښکر یاست الحمدلله جلا جلا کلیو ته جلا جلا کورو ته جلا جلا مساجدو او بازارو ته ځئ ګورئ د دې رخصتیو په ورځو کې باید داسې اخلاق وکړئ داسې رفتار وکړئ چې د تاسې کلیوال په تاسې باندې غبطه وکړي او دا ارمان وکړي چې کاشکې د ما زوی هم داسې وایي کاشکې د ما د زوی داسې اخلاق وایي داسې علم وایي داسې ادب وایي داسې احترام وایي او داسې درونه او سنګینه وایي که د تا د اخلاقو د ادابو د نیکۍ له وجې نه یو بل مسلمان هم په دې نیکه لار روان سي تا به څومره غټ خیر وي نو تاسې به ځانونه د اخلاقو نمونې ګرځوئ تاریخ په دې شاهد ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د خلفای راشدینو په دور کې چې فتوحات راتلو نو یو څه به جنگ و جهاد وسو نور به
ټولی خلک د صحابه کرامو د اخلاقو له وجې نه په اسلام کې داخلېدل. دا د دوی مسلماني نیکي اخلاق دا به د دې ذریعه سو چې ډلې به په اسلام کې داخلېدل او د الله تعالی نصرت به ورسره نازل سو. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا نو چې د الله نصرت راسي د هغه د تا په اعمالو باندې راځي بیا به ته وګورې چې په دین کې څومره خلک داخليږي څومره خلک د تا ملګري کېږي. نو ګورئ درنو شاګردانو دا د تاسې البدعي مجلس ده. تاسې رسختېږئ تاسې کورونو ته ځئ له ډېرو درنو اخلاقو سره ولاړ شئ چې هم د علم او د طالبۍ اخلاق در سره یوسي او هم د جامع ریاض العلوم هغه خصوصي اخلاق چې دا تیر تعلیمي کال کې علما مسؤلین شیوخ دا ټول درته رالو نصیحتونه وو پروګرامونه وو تربیتي غونډې وې درسونه وو تکرارونه وو له دې ټولو نه باید تاسې رنګ واخلئ. همدارنګه خصوصي په خپل کور کې چې کله کور ته ورسئ د مور پلار به ډېر احترام کوئ ډېر ادب به یې کوئ. هغه مور پلار ګورئ تاسې په خپله زندګۍ کې انسان په دوه برخو تقسیم ده. یو د انسان جسد ده او یو د انسان روح ده. د تاسې د روح او هغه معنوي تربیه هغه علما کوي هغه استادان کوي او هغه د جسد تربیه چې اوبو خوراک چښاک دوا ډاکټر کریې تګ راتګ ته ضرورت ده هغه مور پلار کوي. نو هم به د مور پلار د کورنۍ ډېر قدر کوي چې تاسې ظاهري تربیه یې کړې ده او هم د استاد د عالم د مدرسې دا قدر کوي چې د تاسې معنوي تربیه یې کړې ده. په دې برخو کې به تاسې ډېر زیات متوجه یاست. ورونو کله کله سړی کور ته ولاړ شي نو په کور کې یو خدمت وي یا زمینداری وي یا خټې وي یا بوټي راوړل وي یا له بازاره سودا راوړل وي یا یو بل خدمت وي د کور. نو چې ته صاحب ځوان هم یې او دا ټول کال وسام یې او بیا دې په کور کې سپین پلار مور ورونه خدمت کوي او تا هلته غوړ پیچلی ګرځې دا بیا ناځواني ده. ګورئ هغه اخلاق چې ما بیان درته وکړو دا بیا د هغو اخلاقو خلاف عمل ده. ته باید په خدمت کې هم تر هر چا وړاندې سې. د ما دا تجربه ده په دې نظام کې مې دا تجربه ده چې څوک ډېر نازولي را لوی سوي او خدمت یې نه یې کړی هغسې بیا لوی سي د ټولنې خدمت هم نسي کولی. چې د کور او د مور و پلار او د ورونو خدمت څوک ونه کړي هغه بیا د جامع خدمت هم نسي کولی. هر که خدمت کرد او مخدوم شد آن که خود را دید او محروم شد. هر چا چې خدمت وکړو هغه مخدوم شو یعنې د ده خدمت به بیا کېږي او چا چې خپل ځان ته وکتل چې زه خو زه یم زه خو یو څوک یم ما لاس خرابېږي د ما کالي خرابېږي هغه څه شو او محروم شد. هر که خدمت کرد او مخدوم شد آن که خود را دید او محروم شد. الله تعالی دې موږ تاسې له محرومیته وساتي.